صاحب ویلکم. جیسے کمبر ټي وي کې تاسو له هرکلی استلمه شوي بسم الله الرحمن الرحیم. خپلوان صاحب ډیره شکریا مهرباني. اجي صاحب موږ تاسو نه پوښتنه دا ده چې کوم په 19 دسمبر باندې الیکشن شوی و ځینې پلانټیشن وي هغه ووټینګ نه وشوی ریسوره شوي وي اوس په 13 فروری د هغې ووټینګ به کېږي نو هغه آیا اتفاقا وي یا هغه له تاسو په کوم نظر کې سوی سازش یا چا سازش شي سوه؟ زه خو د ټولو نه اول د مولانا شاه فیصل صاحب چې د حاجي ظریف صاحب رحمه الله دغه بچای دی دغه شکریا ادا کوو چې د ټول کله یې رغون کړلو د جمعیت علماء اسلام هغه اواز او پیغام یو ته ورسولو او په ظهرانه باندې هغه موږ شکریا ادا کوو. د پولینګ سټیشنو په حواله سره په ټول خیبر پختونخوا په مختلفو اضلاعو کې کوم انتخابات وشو په دا کې په ځینو ځایونو کې سمیسنګ شوی وو یا مثلا څه غلطي شوی یا سازش لاندې بعض پولینګ سټیشنو باندې جمعیت علماء اسلام چې دا کوم پوتې شوی دي په دا اکثریت وو نو په هغه بنا باندې هم کله خلکو کې کوم پولینګ سټیشن شوی متاثر شوی دي نو یقینا هغه د جمعیت علماء اسلام د طاقت نه خلک خوفزده خو ان شاء الله دا شکست د خلکو په مقدر کې دی. اجي صاحب موږ دویمه او مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د مفتي صاحب لیډ څومره دی او دویم پوزیشن والا چې کوم دی هغه لیډ څومره اخیستی دی هغه اکثر دعا کوي چې 200 لیډ فرق دی. الحمدلله ثم الحمدلله د بوډۍ د څرمې ویلې نه وخله تر تور توت پیرې همدغه شانتې د بر کمبر د خورې نه وخله تر کلاخیل پیرې عوامو چې کوم اعتماد وکړلو په جمعیت علماء اسلام په امیدوار مفتی محمد کفیل صاحب باندې موږ ټولو شکرګزار یو الحمدلله 10240 ووټ دی او په 3392 لیډ باندې دی الحمدلله او سیکنډ پوزیشن چې 6848 دی خو ان شاء الله 6848 دی چې غیر چیکینګ وکړو ان شاء الله پاکه بهم ډیر جعلی وي نو ان شاء الله ابم جعلی ثابتېږي او بقایا چې څومره پولینګ سټیشن دی الحمدلله کلاخیل په خوره یو مضبوط قوت سره ټول قوم اتفاق او اتحاد وکړلو چې هغه خلکو لا د مونږ ووټ نشي تللی چې کوم خلکو جبرن د قبایلو انضمام کړی دی هغه د شاجي ګل نیټو سپلایر او د هغه سره چې څومره خپل یو ګروپ دی چې دا الفاظ استعمالوي چې جبرن به په کلاخیلو باندې د انضمام منو او په دمخیل په خوره به منو نو ان شاء الله جمعیت علماء اسلام د قوم او د قبایل اولس په غم او په درد کې په صف اول کې ولور ده او ان شاء الله تعالی جبرن به ندار باندې قبول کی او نن قبول کړای دی او په انتخاباتو کې حصہ اخیستل دا موږ د خپل قوم نمائندګي نه پرېږدو دا شون د باطل الله او دا شون د خلکو له موږ نشو پرې خولای چې هغه د افغانستان په خوره باندې د امارت اسلامي په خوره یو اسلامي نظام حکومت عالمی دهشتګرد امریکای ختم کړلو او نیټو سپلایر شاجي ګل هغه سپلای سٹارټ کړل او د افغانستان د مجاهدینو او د خوري هغه د مظلوم خلکو په وینې لسونه سره دي نو دا دغه خلکو امیدواران دي د باز په خوره باندې نو ان شاء الله خلکو شکست ور کړای او مزید به 15 پولینګ سټیشنو باندې مضبوط شکست ملويږي سرکی کمر چې کوم پولینګ سټیشن دی نن د خلکو مینا مو چې کوم او کتله نو دا مې یقین ورسي ان شاء الله چې 100% به دا ټول ور دی جمعیت علماء اسلام مفتی کفیل صاحب په حق کې سملیږي. اجي صاحب یو پوښتنه بل د پکمبر قوم کې د خیبر یونین چې کوم هغه د څلور کونسلر جنرال کونسلر سیټونه یې ګټلي دي هغه ځون له الیکشن لړوي یا تاسو سره څه هغه یې شته دی؟ نه خو ځون له یو سیاسي جماعت دی او ځون له یو تنظیم دی او دغه خپل مشرون خپل موقف وي چې کوم طریقې کاری وي نو هغه خپل جماعت موقف د په خپل پیش کول شي او جمعیت علماء اسلام په دا میدان کې ولاړ دی. مهرباني او جهان مننه الله خوشاله ساته.